مرګرو الله تعالی انسان صرف دنیا ته راستولی دی، نو بیا زموږ په دې لمریز نظام کې دا دومره سیارې ولې جوړې کړي دي؟ دا خلک سوال کوي چې دا بې فضوله دي او که نه د دې څه مطلب نشته. نو راځئ چې لږ وګورو. مین خبرو طرف ته به راځو. اول که تاسو وګورئ زموږ په سولر سیسټم کې جوپیټر ده. جوپیټر دا سیاره ده چې ځمکې طرف ته ډېر غټ غټ کاڼي اسټروئید او میټروئید را رواني، یعنې هغه دومره غټ غټ کاڼي وي چې هغه د دنیا نقشه بالکل بدلولی شي. یعنې که هغه چېرته دنیا ته راغو دنیا به یې په منځ باندې شلولي، یعنې دومره غټ غټ کاڼي او ګټان را رواني د ځمکې طرف ته. نو الله تعالی دا جوپیټر جوړ کړی دی چې دا غټ غټ اسټروئید او میټروئید ځان طرف ته راکاږي د دې د ګریویټي په وجې باندې. یعنې دې ته الله تعالی دومره ګریویټي سیسټم مضبوط ورکړی دی چې کله هغه غټ غټ اسټروئید او میټروئید را رواني ځمکې طرف ته، دا جوپیټر ځان طرف ته راکاږي. په دې وجه باندې ځمکه د دومره غټ آفت نه بچ شي. همدغه شان سیټرن دی، دا رینګ والا چې کوم پلانټ دی دا پلانټ که نه وی که نه نو ځمکه به په دې خلا کې چې ته ورکه شوې وه یو طرف ته به تللې وه. ولې چې دا سیټرن پلانټ چې دی د دې ټول سولر سیسټم بیلنس ایښی دی. مطلب که دا نه وی نو دا ټولې پلانټ چې وي دا به اخوا دېخوا تاو شوې وي او دا به د دې سولر سیسټم نه د دې لمریز نظام نه بالکل وتې وي. ولې چې دې سیټرن پلانټ د دې ټول سولر سیسټم د دې ټول لمریز نظام بیلنس ایښی دی. که دا نه وي نو دا ټول سولر سیسټم به ورک شوی وي، دا ټولې پلانټې به یو خوا بل خوا تللې وي او دا هر څه به په دې کائنات کې ورک شوي وي. زموږ دا ځمکه به ورکه شوې وه، بیا به د زندګۍ څه اثرات نو. هغې نه بعد که تاسو میاشت ته وګورئ، سپوږمۍ ته وګورئ، دا سپوږمۍ دومره اهمه ده د ځمکې دپاره چې زه تاسو ته ویلی نه شم. اول خو دا موسم بدلېدو کې هم د دې ډېر کار دی. هغې نه بعد په سمندر کې چې کومې چپې جوړېږي نو دا هم دا سپوږمۍ جوړوي. که چېرته دا سپوږمۍ نه وي نو د سمندر دا اوبه به په خشکۍ باندې راغلی وي او غونډه دنیا پې په اوبو کې ډوبه کړی وي، یعنې یو انسان به هم نه وی باقي. نو یعنې تاسو سوچ وکړئ چې دا یو شی جوړ دی په کائنات کې، نو دا د انسانانو دپاره ډېر اهم دی، د دې انسانانو دپاره ډېرې فایدې دي. نو ډېر خلک دا سوال کوي چې دا هر څه بې فضوله ولې الله تعالی جوړ کړي دي؟ قسم په خدای چې یو شی هم بې فضوله نه دی، هر څه د انسان دپاره دي. ولې چې انسان د الله تعالی حمد و ثنا بیان کوي او د الله تعالی عبادتونه کوي. دا ویډیو هم که خوښه شوي مخکې لازمي شریکه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ. والسلام.